حیرانونکې کیسه د مور دعا د جنت هوا. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. د کلي په پای کې یو زوړ کور و چې چت یې نیم نړېدلی او دیوالونه یې د وخت له زخمونو ډک و. په همدې کور کې احمد له خپلې مور سره اوسېده. پلار یې له کلونو راهیسې مړ و او د ژوند ټول بار یې د مور پر کمزورو اوږو پروت و. احمد ډېر هوښیار هلک و، خو غربت یې خوبونه ورو وژنل. هر سهار به د لمر له راختو مخکې پاڅېد، د کلي دوکان ته به یې مزدوري کوله او ماښام به یې ستړې ستومانه کور ته راستنېده. مور به یې تل ورته ویل: زویه، که لاسونه مې خالي دي خو دعا مې ډکه ده. یوه ورځ سخت باران ورېد، د کلي لارې ټولې خټې شوې وې. احمد د دوکان له مخې روان و چې د سړک په غاړه یې یوه نجلۍ ولیده. جامې یې ساده وې، سترګې یې له اوښکو ډکې وې او پښې یې ژوبله وه. احمد ودرېد: خورې، څه شوي؟ نجلۍ په ژړغوني غږ وویل: له ښاره راغلی یم، پښه مې خوږ ده او څوک نه پېژنم. احمد بې له سوچ نه خپله اوږه وړاندې کړه: راشه، زموږ کور نږدې دی. مور یې چې نجلۍ ولیده سملاسي ټپ پاک کړ، ډوډۍ یې ورکړه او ورته یې ځای برابر کړ. نجلۍ چې نوم یې مریم و، د ښار د یو شتمن سړي لور وه، خو د قسمت لوبې دلته راورسوله. هغه شپه احمد خوب ونه کړ. د باران غږ، د مور دعا او د مریم غلې ژړا ټول یو ځای شوي وو. سبا سهار د مریم خپلوان راورسېدل. د کور مخې ته لوړې موټرې ودرېدې. خلک حیران پاتې شول. د مریم پلار احمد ته وکتل او ویې ویل: زویه، تا زما د لور ژوند وژغوره، څه غواړې؟ احمد سر ښکته کړ: بس زما مور ته دعا وکړئ. سړې سترګې له اوښکو ډکې شوې، خو لا کیسه دلته نه ختمېده. کلونه تېر شول، احمد لا هم مزدوري کوله، خو زړه یې مات و. یو ماښام مور یې ناروغه شوه. ډاکټر وویل درمل یې ډېر ګران دي. احمد ټول کلی وګرځېد، خو مرسته نه وه. هغه شپه یې د اسمان لور ته لاسونه پورته کړل: یا الله، ته پوهېږې چې زه څه نه لرم. سبا سهار د کور دروازه بیا ټک ټک شوه. احمد چې دروازه خلاصه کړه، هماغه سړی ولاړ و، د مریم پلار. ستا د مور علاج زموږ ذمهواري ده. مور یې روغه شوه. احمد ته د تعلیم موقع هم ورکړل شوه. هغه زده کړه وکړه، محنت یې وکړ او کلونه وروسته یو باعزته انسان شو. یوه ورځ احمد د هماغه زوړ کور مخې ته ودرېد. باران بیا ورېده. هغه مسکی شو او ورو یې وویل: ځینې وعدې د باران لاندې کېږي، خو ټول عمر سیوری جوړوي. نو خوږو اورېدونکو، که کیسه مو خوښه شوې وي نو د داسې حیرانونکو او خوږو کیسو لپاره زموږ د درد او شاعري یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. مینه او مننه.